د اوښانو بول سکل پیشاب سکل څنګه دی په اسلام کې؟ آیا واقعي دا جایز دي؟ او آیا واقعي د اوښانو په بول سره د بیماری علاج کېدلی شي؟ او که چېرته مسلمان د اوښ دا بول سکي نو آیا په دې کې مشابهت نه دی د هندوانو سره؟ او د دې واقعي باره کې چې کوم روایتونه مشهور دي د هغې حقیقت څه دی؟ نو ملګرو نن به په تفصیل سره په دې خبر باندې بحث کوو او ځان به پوه کوو. نو راځئ زموږ سره. په صحیح بخاري کې یو روایت دی، وایي د عقل او عرینه قبیلې نه څه کسان راغلل مدینې ته او ایمان یې راوړل، مسلمانان شو. وایي 200 ورځې تېرې کړې په مدینه کې، په دې نه بعد دوی بیمار شو، په دې باندې بیماري راغله. نو په دغه زمانه کې به داسې کېده او نن به هم داسې کېږي چې انسان د یوې علاقې نه بلې علاقې ته لاړ شي او اچانک په دې باندې موسم او دغسې حالات بدل شي، د دې د وجې انسان بیمارېږي. نو دغه شان وایي په دې خلکو باندې د مدینې د موسم ښه رانغی او دوی بیمار شو. وایي دوی شکایت وکړو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته او دغه نه مطالبه وکړله چې زموږ دپاره څه بندوبست وکړه. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم دې کسانو ته امر وکړو چې تاسو د مدینې نه بهر هلته زموږ اوښانو سیږي د بیت المال هلته لاړ شئ او د دغه اوښانو بول او پی وسکئ. وایي دا کسان راغلل د اوښانو نه پی او بول یې وسکل څو ورځې، نو دوی ښه شو. چې کله دوی صحتمند شو نو دوی راولګېدل. د کوم کس چې دغه اوښان ساتل دغه کس یې قتل کو، دغه صحابي شهید کو، اوښان یې د ځان سره واغستل او د دغه ځای نه وتښتېدل. دا اوږد روایت دی، خو حاصل دا دی ملګرو چې په دغه روایت کې رسول الله صلی الله علیه وسلم دې صحابو ته امر کړی دغه کسانو ته چې تاسو لاړ شئ د اوښانو بول او د هغو پی وسکئ. نو ډېر علما د دې روایت نه استدلال کوي چې دې د وجې نه د اوښانو بول او پی څکل جایز دي، دا د بیمارۍ دپاره شفا ده. لیکن ملګرو په دې خبر باندې موږ هله پوهېږو کله چې موږ د علم الحدیث په بعضو خبرو باندې ځان پوه کړو، په بعضو اصطلاحاتو باندې ځان پوه کړو. لکه مقصودي خبره دا ده چې کله موږ ته یو روایت رارسي د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه یو صحابي یو روایت را نقل کوي، نو ډېر کله داسې کېږي چې دغه راوي روایت بالمعنا کوي، یعنی په کوم الفاظو کې چې رسول الله کومه خبره کړې ده نو دا صحابي په هغه الفاظو سره نه را نقل کوي بلکې د هغه الفاظو مفهوم مو را نقل کوي. دې ته روایت بالمعنا ویلی کېږي. لکه مثال په طور دلته په کلاس کې څه کسان ماته ناست دي او هغو ته ما څه کتاب ووایي، سبق مې ورته ووایي، دا کسان بهر ته لاړل د نورو خلکو سره میلاو شو، نو هغو ته تپوس وکړو چې تاسو نن په کلاس کې څه خبرې وکړې، څه یې زده کړو. دغه کسان راولګېد ورته ووایي چې موږ نن دا خبره زده کړله دا او دا. اوس دغه کسان دغه شاګردان خو بعینه دغه الفاظ نشي را نقل کولی په کوم الفاظو کې چې ما دوی د خبره کړې ده، لازما به دوی په خپل مفهوم کې هغه خبر را نقل کړي دغه کسانو ته په کوم مفهوم کې چې دوی زما نه اورېدلې ده. نو دغه شان دي د روایت بالمعنا ویلی کېږي. اوس کله چې یو صحابي د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه یو روایت را نقل کړی دی، یو واقعه، نو ډېر کله ته داسې کېږي چې راوي بعینه هغه الفاظ نه را نقل کوي کوم چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ادا کړي، بلکې د خپل مفهوم بیان کې تابعینو ته چې د الله رسول داسې فرمایلی. اوس راځي دی روایت ته، دا د صحیح بخاري روایت دی، په دې کې د امر راغلی دی چې د الله رسول امر کړی دغه کسانو ته چې تاسو د اوښانو بول او د هغو پی وسکئ. اوس دغه شان یو بل روایت هم دی په صحیح بخاري کې، او په دغه روایت کې دا واقع بل شان نقل کېږي. او هغه روایت داسې دی، وایي دې کسانو د الله رسول ته شکایت وکړو چې موږ بیماران شوي یو، وایي الله رسول ورته وویل چې تاسو لاړ شئ د اوښانو دې ځای ته. په دغه روایت کې دا خبره نشته چې د الله رسول دا امر کړی و چې تاسو لاړ شئ د اوښانو بول او د هغو پی وسکئ، بلکې دا کسان لاړل په خپله مرضۍ باندې د اوښانو بول او د هغې پی وسکل. په دغه روایت کې د بولو تذکره نشته چې د الله رسول هغو ته امر کړی د هغې په څکلو باندې. دغه شان په دې بخاري کې یو بل روایت هم دی، په هغې کې راځي وایي دې کسانو د الله رسول شکایت وکړو، نو رسول الله دوی ته ووایي چې تاسو لاړ شئ د مدینې نه بهر د اوښانو دې ځای ته او تاسو د اوښانو پی وسکئ. په هغې کې د بولو تذکره نشته. نو په عربو کې چونکې په دغه زمانه کې دا مشهوره وه چې هغوی به د بیمارۍ د علاج دپاره د اوښانو بول څکل، دې د وجې نه دغه کسان راولګېدل او د خپل عادت موافق د اوښانو دغه بول او پی وسکل. دغه شان په سنن نسائی کې یو بل روایت دی، په هغې کې هم دغه شان راځي، وایي د الله رسول خلکو ته ووایي چې تاسو لاړ شئ د اوښانو پی وسکئ. دا دریم روایت دی، او په دغه روایت کې هم د بولو تذکره نشته. دغه شان په سنن ابي داود کوم چې د حدیثونو یو غټ کتاب دی، په هغې کې هم دغه روایت بل شان رانقل دی. په دغه روایت کې راځي راوي وایي چې رسول الله دغه کسانو ته ووایي چې تاسو د اوښانو پی وسکئ. خو دا راوي په خپله وایي چې زه به شک کې یم چې د الله رسول ته د بولو تذکره وکړه که نه، چې تاسو بول هم وسکئ. ملګرو داسې راجمع کې تقریبا 4-5 حدیثونه دي، ټول د خپل سند په لحاظ سره صحیح شمارلی کېږي، لیکن د متن په لحاظ سره دا کومه خبرې شوې ده په دې حدیث کې دا په هر یو روایت کې مختلف را نقل شوې ده. دې د وجې نه ډېر علما دلته یوه رایه قایموي، او هغه رایه دا ده وایي په یو روایت کې داسې راغلي دي چې د الله رسول دوی ته امر کړی دی د بولو په څکلو باندې، او چونکې اکثر روایتونه داسې دي چې په هغې کې د بولو د امر تذکره نشته. دې د وجې نه وایي د الله رسول خلکو ته د بولو تذکره نه وه کړې، صرف د پیو امر دوی ته کړی او دا بول هغو په خپل مرضۍ باندې څکلي. لیکن کوم علما چې دې کار ته صحیح وایي د هغوی په خپل منځ کې څو اقوال دي.
امام مالک او امام احمد ابن حنبل رحم الله غو دا رایې قایمه کړې ده چې هغه ځناور چې دغه غوښه خوړلی کېږي نو دغه بول هم پاک دي. په دې مطلب دا نه دی چې هر یو کس به د لذت د وجې نه دغسې کي، بلکې د هغو د خبرې مطلب دا دی چې د بیمارۍ دپاره یې سړی استعمالولی شي. یو سړی بیمار دی نو هغه د هر څه د دوی په طور باندې استعمالولی شي. دغه شان امام ابو حنیفه رحم الله وایي چې په دې کې نجاست پروت دی لیکن هغه نجاست خفیفه دی. او امام شافعي رحم الله دا ویلي دي و چې کله دې ته ضرورت و د دوی لپاره استعمالولی شي نور دا نجس دي، د دې بول نه ځان ساتل پکار دي. نو ملګرو کوم خلک چې دې خبرې باندې رد کوي چې د بول څکل دغه خبره نه ده، دغه لپاره خو دغه اولنی جواب دی دغه خلکو چې په روایتونو کې د الله رسول امر نه دی کړی دغه خلکو ته د بول بسکلو باندې. اولنی خو دغه جواب دی. دیم جواب دا دی بالفرض یو سړی و چې نه زه دغه اولنی حدیث منم چې په هغې کې د الله رسول امر کړی دغه کسانو ته د بولو بسکلو باندې، نو راځئ د دې پسې منظر ګورو. بو علي سینا کوم چې مشهور طبیب تیر شوی دی تر دې چې د انګریزانو هم هغه ته فادر اف میډیسن وایي، یعنې کومې دوایانې چې نن سبا موږ تاسو استعمالو د هغې بنیاد ابن سینا ایښودی دی. د ابن سینا خپل یو کتاب لیکلی دی مشهور القانون فی الطب، دا په څو جلده کې دی او د ډېر زمانې پورې دا په طب کې ډېر مشهور کتاب و تر دې چې بیا نوی طب ایجاد شو کوم چې اوسنۍ زمانه کې موجود دی. دغه ابن سینا په خپل کتاب کې لیکلی دی القانون فی الطب کې چې د اوښانو دا بول د ډېر بیماریانو دپاره علاج دی، خو هغه دا ویلي چې دا په ډېر مقدار کې نه څکي چې په معمولي مقدار کې یو سړی وڅکي دې سره د هغه بدن طاقت بحال کېدلی شي. درېیمه خبره دا د ملګرو چې د بیمارۍ دپاره انسان هر څه استعمالوي. لکه تاسو سوچ وکئ نن سبا چې موږ تاسو ته کومې دوایانې میلاویږي، ایا تاسو سوچ کړی دی چې دا کوم یو څیز نه جوړیږي؟ اکثر دوایانې داسې دي چې په هغې کې د مار لړم مختلف قسمه ځناورو زهر استعمالیږي د دوایي په طور باندې. بعضې دوایانې داسې مشته دی چې په هغې کې د ځناورو بول استعمالیږي، لیکن موږ تاسو چې کله بیمار شو موږ دې ته نه ګورو چې په دې کې څه استعمال شوي دي او څه نه دي. زموږ سره د خپل ځان فکر د خپل صحت فکر. دغه شان د اوښانو بول د کشر د شریعت جایز ویلی دی، د هغې مطلب دا نه دی چې سړی دې راولږي او د لذت دپاره دغه بول څکي د اوښانو، بلکې دا د دوایي دپاره استعمالولی شي. ابن سینا دا هم لیکلی دی په خپل کتاب کې چې په عربو کې دا مشهوره وه چې هغوی به د بیمارۍ د علاج دپاره د اوښانو دغه بول استعمالول. مطلب دا دی چې په شریعت کې دا واجب او فرض نه دي بلکې بلکې عام اجازت ورکړی شوی دی چې سړی بیمار شو او د بیمارۍ دپاره د اوښانو د بول هغه دپاره فایدهمن ثابتېدلی شو نو هغه دغه څکلی شي. څلورمه خبره دا د ملګرو چې نن سبا هم د اوښانو په دغه بول باندې ریسرچ شوی دی او د هغې نه ډېرې فایدې معلومې شوي دي چې د اوښانو په دغه بول کې ډېرې فایدې دي، د مختلف قسمه بیماریانو دپاره ډېر مفید علاج دی د اوښانو په دې بولو کې. لکه مثال په طور د کینسر دپاره ډېر مفید علاج دی د اوښانو په بولو کې. دغه شان د زړه چې کومې بیماریانې د هغې دپاره مفید دی. بیا د سرمنې په هم ډېر ښه علاج کېدلی شي. تر دې چې د سر چې کوم ویښته دي د هغې دپاره هم د اوښانو د بول ډېر فایدهمند دي. نو د دې ټولو خبرو خلاصه دا د ملګرو چې په شریعت کې دا امر نه دی شوی بلکې د دوایي دپاره اجازت ورکړی شوی دی. یو سړی بیمار دی او ډاکټر ورته ووایي چې د اوښانو د بول سره لپاره فایدهمند ثابتېدلی شي نو هغې د علاج په طور باندې استعمالولی شي. نن سبا چونکې دوایانې راوتې دي او داسې ضرورت نه پېښېږي د اوښانو د بولو ته، دې له وجې نه که یو سړی دا نه څکي نو ډېره ښه خبره ده او نن سبا چې کومې دوایانې دي هغه د استعمال کړي. بل انسان ډېر کمزوری شی دی، دې چې کله بیمار شي دوی د خپل صحت د ښه کولو دپاره هر څه کوي، هر حد پار کولو ته تیار وي. الله دې نه کړي، الله دې عافیت نصیب کړي. که موږ تاسو کې چېرته یو انسان ته بیماري ورسي چې د هغې دوایي ډېره خطرناکې وي چې عام انسان یې د هغې نه ډېره کرکه محسوسوي او نه شي څکلی نه شي استعمالولی، خو زما یقین دی چې دغه مریض به بیا هم دغه دوایي استعمالوي ولې چې د هغه سره د خپل صحت غم دی. نو مطلب دا دی ملګرو چې شریعت د اوښانو په بول کې څه برکت نه دی ذکر کړی چې دا برکتي دي، په دې کې څه خاص برکت پروت دی، داسې نه ده بلکې د علاج په طور یې سړی استعمالولی شي لکه څرنګه چې په هغه زمانه کې عربو د علاج په طور باندې استعمالوه. اوس راځو آخري سوال ته چې آیا په دې کې د هندوانو سره مشابهت نه دی؟ نو دا خبره غلطه ده ملګرو. د اوښانو بول څکل په دې کې هېڅ مشابهت نشته د هندوانو سره. هندوان چې د غواګانو بول باراز او پیشاب څکي نو هغې د تبرک دپاره د تعظیم د وجې نه څکي، هغوی د دوایي دپاره دا نه استعمالوي بلکې د تبرک او تعظیم د وجې نه د دې استعمال کوي. او موږ د اوښانو د بولو تعظیم نه کوو، تبرک د هغې نه حاصلوو، بلکې په شریعت کې عامه خبره شوې ده چې د علاج او دوایي دپاره یې سړی استعمالولی شي. نو په دې کې ډېر فرق دی ملګرو. هندوان د غواګانو د ذات او د هغو د بول براز هم ډېر تعظیم کوي او موږ د اوښانو د ذات تعظیم نه کوو بلکې د هغوی د بول صرف د علاج او دوایي دپاره استعمالوو. بلکې څه حرج نشته ما تاسو ته ووایي چې په دنیا کې داسې ډېر میډیسنز دوایانې موجود دي چې په هغې کې د مختلف قسمه ځناورو زهر د هغوی پیشاب استعمالیږي او د دې دپاره ډېر لامحدود مثالونه دي چې اوس موږ تاسو ته بیانول شروع کړو دا خبر به ډېر اوږده شي. مطلب دا دی که یو سړی چېرته اوښانو د بول څکلو د وجې نه بشریت باندې اعتراض کوي نو دغه اعتراض دوی ته هم متوجه کېږي
چې تاسو په خپل ولې دغه دوايانې استعمالوئ چې په هغه کې د مار او لړم زهر استعمالیږي؟ ولې داسې پراډکټ جوړوئ، د خوراکونو څیزونه جوړوئ چې په هغه کې د خنزیر غوښه استعمالیږي؟ او د دې خلکو ته هم پته ده چې د خنزیر دا غوښه څومره نقصاندې ده، بلکې څومره نقصانات پراته دي دنده. لیکن نه سبا په مارکیټونو کې اکثر فوډ داسې دي، خوراکونه داسې دي چې په هغه کې د خنزیر د غوښې ډېر استعمال کېږي. دا خو په خوراکونو کې ده او په دوایانو کې د دې بېتحاشه استعمال روان دی. اوس دغه خلکو نه تپوس پکار دی چې تاسو په خپل ولې داسې دوایانې جوړوئ او ولې په خپل دغه دوایانې استعمالوئ؟ تاسو چې به کوم جواب د خپل ځان نه کوئ نو شریعت هم دغه جواب تاسو ته متوجه کوي. نو ملګرو خبره ډېره اوږده شوه، خو امید دی چې تاسو پوه شوي.